په کدا ورځ تیر شو شپه راغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فراش لراغه خپل بستر لراغه ابي بن انصاري او داغه بیبي د پاس چت وخته چې کله دروازه ځم په بند کړه ابي بن انصاري د خپل خزل ویلې چې واخوار شي تاسو چل منغو کی دا غړي غلط کار منغو کاږي ورته ولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلان دي او موږ دې پورته یو او موږ دې مزل کوو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد دلان دي دا خو قطن کې دی نشي د وحي او د پیغمبر پر مابین کې موږ مانع جوړیږو موږ خو په دې وخت د هلاکت په دې کند باندې ورغورځي هغه دلان دي موږ دې پاس هغه دلان دي پروتي موږ دې پاس ګرځو په کدا چې کجه او خاون خپل مابین کې دواړو لې په مانته وکړه او نه پوهې چې وسو کی څو تر دې پوري چې دې دواړو د زړه بالکل د اطمینان او سکون والا کېدل نه په اخر فیصله په دې باندې وکړه چې په دې پاسه کې دیوال کوم غاړه ده دې پوری تم جوخته ودرېګه زبم جوخته ودرېګم تر څو پر اسمن قدمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې سر مبارک باندې رانه شي په دې ډډ باندې تل غاړه باندې تل تر دې پورې چې کله سبا شو ابي بن انصاري ویلي یا رسول الله بیګا د شپې خو زمونږ بالکل د وسترګه مودنه شوله نزو د شم ام ایوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته د سوجنه یا ابي بن انصاري په کسدا ورته ویل یا رسول الله ویتلان دی او ز پاسم کله چې به من حرکت کوو من ځان سره دا محسوسه ولا چې د کور دوړي هغه د محمد رسول الله په مخ باندې را پریوزي او په دې وخت کې منګه برش پتی روتلان دی دا خو زمون عقل بالکل نه مانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي بن انصاري ویلي وحوين عليك يا ابا ايوب يا ابا ايوب انصاري لزر نرمي کوا منګه باندې نرمي وکا زما خو کدا چې په دلان دي چت کې اوسېګم دغه وجدا چې زما ملمانه ډیر زیات ازین کچیر ته پاس اوسېګم پاس تاسو لم تکلیف دی مالم تکلیف دی ملمنو لم تکلیف دی ابي بن انصاري ورته لبیک یا رسول الله سا خبره مې لا په شکل د اشپشوا وی پی کدا چې سبب بل شپه راځي د ابي بن انصاري په کور کې او چاټي دا هغه ماتيږي وی په دې وخت کې دوه د خې سره بل اچن او سوا دی وی شړې نه چې هغه به دواړو په سامان دراته اوله دواړو ته دی وکړه دغه شړې را واخسره او د اوبې په کې راته وکړي مقصد پکې دا چې بوخا چې تونم بدی چې تونه نو چې لنټري تر څو پورې د کجوري پانی پاغه باندې شولې شوې دي اسینا کم ساس کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاله پریوزي هغه له ضرر ونه رسیږي د صحابو دومره اوچت وقار دومره اوچت عظمت د رسول الله په ځړ کې لرو حتی تر دې پوري چې کله به دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه ټک ټک کوله بالازافیر په دینو کارو باندې والا شغله ضرر